او دریم شی اخلاق حمیده. ښه اخلاق لس دي، تفصیل نه درته کوم، خو د ټولو ښه اخلاقو اصل او مرکز او بنیاد دوه خویونه دي. یو تواضع او دوهم سخاوت. بچ تواضع سړي کې راسي، تواضع څه ته وایي؟ حق ته تسلیمېدل او د الله مخلوق سړي ته معزز او محترم ښکاره کېدل چې دا مې د الله مخلوق ده، دا مې د رب مخلوق ده. او څلورم اثر د دې مدرسې او د دې دنیوي جنت او د قبول طالبي چې د الله په دربار کې قبول طالبي وي، چې طالب کې اخلاقي رذیله رذایل ختم شي. بد اخلاق هم لستی، خو د ټولو بد اخلاقوی اصل او بنیاد دو بد خویی دي، دو بد اخلاقی دي. یو تکبر او دوهم بخل. چې سړی متکبر وي، سړی ته ځان غټ ښکارېږي، حق ته نه تسلیمیږي، د خدای مخلوق ورته سپک او حقیر ښکاري. نو د مدرسې نسبت دی جنت ته سوی، د استاذ نسبت الله جل جلاله. الله اکبر. اولنی استاذ اذ قال ربك للملائکة څنګه ده؟ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة. شاگرد آدم علیہ السلام، مضمون علم د نبوت. د دې نبوي مدرسې اخیری شاگرد او سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابتدا د مدرسې غار حراء او الله جل جلاله جبريل علیہ السلام په واسطه باندې هغه اولنی 15 آیتونه کم او بیش د سورۃ علق ورباندې نازل کړل. نو طالبان نسبت انبیاء ته کیږي، د استادانو نسبت الله جل جلاله ته کیږي. اوس دا نسبت ساتل غواړي چې دا نسبت موږ وساتو، دې تحفظ وکړو. د دې لپاره د ښې طالبي لپاره د ښه علم لپاره یو څو خبرې پکار دي. ځکه چې دا ډېر لوی منصب ده. عالم د علم نبوت، طالب د علم نبوت، تا د پیغمبر مبارک وارث بلکې د ټولو انبیاءو وارث ده، د ټولو انبیاءو وارث ده. نو چې دا منصب او مرتبه لویه ده، دا منصب او مرتبه حفاظت غواړي. او په تاسې باندې، په ما باندې، په ټولو باندې الله تعالی لوی احسان کړی، ډېر لوی نعمت یې کړی. چېرته یې راوستي؟ مدرسې ته. او قال الله او قال رسول شپه او ورځ په عبادت کې حسابېږي. الله اکبر. د دې نعمت حفاظت پکار ده چې دا څومره لوی نعمت الله په موږ باندې کړی. کنه الله جل جلاله په دې قادر ده چې موږ په یو بیکار یو سینما کې درولې وای، د یو ګناه کار را باندې کړلو، خو لیکن الله لوی احسان په موږ تازه کړی. الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب. دا علما چې دي د طالبان د مدارسو دا مراد الله دي، دا د الله مراد دي، دا د ټولو خلکو نه الله را غوره کړي دي، دا په مقام اجتبا کې دي، دا مراد الله دي. من یرید الله به خیر یفقهه فی دین. دا تفقه په دین، په دین کې فوه کې دا معمولی شی نه ده چې کله څوک د الله مراد شي، الله یې وغواړي، نو الله جل جلاله توفیق ورکړي، مدرسې ته راولي، د مدرسې استاد یې کړي، د مدرسې شاګرد وګرځي. تاسو وایي الحمدلله. دې لپاره اول ضروري خبره ده د وخت قدر، د وخت د ضایع کېدلو نه ځان ساتل. کوم قومونو چې د وخت قدر کړی ده هغه ژوندي قومونه دي. شیخ عبدالفتاح بغود د یو عالم تیر سوی ده، هغه یو کتاب لیکلی قیمت زمن، علماو مې لیدلی. په هغه کې
د دوه علماو قول را نقل کړی دی. قول دا را نقل کړی چې دا وخت چې شی ده، د یو عالم وایي الوقت هو الذهب، وخت دا سره زر ده. یو بل عالم رد پې کړی سره زر چی د وخت اهمیت قیمت دا د سرو زرو نه زیات ده. الوقت هو الحیات، وخت ژوند ده. کوم قومونو چې د وخت قدر کړی ده هغه ژوندي دي، هم په علمي میدان کې ژوندي دي، هم په عملي میدان کې ژوندي دي. او سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله نور الله مرقده اعلى الله درجاته څه وخت تېر سوی؟ 1500 کاله کم و بیشي کېږي. خو لیکن د وخت اهتمام یې کړی نه. څلور خبرې پکې وي: شوق ته عبادت، د ګناه نه نفرت، او ورسره اخلاق. اوهو د امام صاحب مبارک اخلاق، د هغه تاریخ ته وګورې سړی حیران. نو هغه خدمت کړی اوس هم ژوندی ده. موږ یې څومره په اعزاز لیدلی خو نه ده، او کلیوال هم نه ده، اگر کوي د افغانستان ده. خو لیکن څومره په عزت سره، څومره شوق سره. کله کله سړی د امام ابو حنیفه رحمه الله سره دومره زیات محبت پیدا شي، سړی دا وایي چې په قیامت خو ډېر خوندونه دي. د الله تعالی ملاقات د صحابو، د انبیاو، د رسول الله مبارک، خو په دې خوندونو کې یو خوند هم ده چې د امام ابو حنیفه رحمه الله ملاقات به هم سړي ته ممکن